د خپرونې وروستۍ شیبې دي او په وروستۍ شیبو کې د افغانستان د صنایعو ټولنې اجرایوي رئیس را سره دی او محمد کریم اعظمي غواړو چې د دوی سره د که څه هم ما مخکې یاده وکړل چې دغه اونۍ د صنایعو اونۍ ده او لاسي صنایعو د دوی سره به پر دې باندې غږېږو چې پر لاسي صنایعو او همداراز پر د دوی د ټولنې په فعالیتونو باندې به او همداراز په افغانستان کې د پانګوالو پر وضعیت باندې به غږېږو چې څومره پانګونه کېږي په افغانستان کې پر صنایعو باندې او دغه برخې ته څومره وده ورکول شوې ده. اعظمي صاحب ستړي مه سئ او سهار مو په خیر. مننه، سلامت اوسئ. ډېر مننه اعظمي صاحب. د لاسي صنایعو البته صادرات د افغانستان نه بهر او د نړیوالو بازارونو یا هم نړیوالو علاقمندي څنګه ارزوئ دې برخې ته؟ مننه. سلامونه او نیکې هیلې په وړاندې کولو سره تاسو ته او د مشران جرګې قدرمنو لیدونکو ته. د افغانستان صنعت په تیر 15 کلونو کې یو نوی ګام اوچت کړی ده او لله الحمد نه تنها لاسي صنایع بلکې مجموعاً صنعت د افغانستان اوس په 49 اقلامو کې موږ تولیدات لرو او په ډېر ښه کیفیت سره او خوشبختانه چې هیوادوالو خپلو خلکو د در څخه ملاتړ کړی ده او همدارنګه د نوي حکومت په ایجاد سره د ملي وحدت حکومت مخصوصاً په راس کې د ایجاد ما ولسمشر لخوا د یو ټینګ ملاتړي شاهدان یو مونږ او په دې هیله چې په دغه دوام عمومي او یو ملک اقتصاد چې کله جوړیږي او اقتصاد بنیادی جوړیږي نو هغه د هغه ملک په تولیداتو باندې ده او د هغه ملک په صادراتو او همدارنګه د صنعت پر ودې او د زراعت په انکشاف او ودې باندې ده. همدارنګه چې افغانستان یو زراعتي ملک ده او دا ټولو ته معلوم ده. متاسفانه په د تیرو 15 کلونو کې هغه کومکونه چې په دې برخه کې شوي وو دومره خاص تغییر د خلکو په ژوند کې او د افغانستان په اقتصاد کې په مجموع کې نه و راغلی. خو خوشبختانه چې مخصوصا بار له 2014 کال نه یو په اصطلاح یو ټکان ټولو وخوړه چې دغه دایمي دغه خارجي کومکونه دایمي توګه باندې نه دي نو بل اخره باید موږ په خپلو پښو ودرېږو او خپل اقتصاد بنیادی زیربناو باندې باید کار وکړو. نو په همدې اساس صنعت هم یو د ودې په حالت کې ده. تیرو 10 کلو سره په مقایسې وړ نه ده بلکې موږ لله الحمد اوس ډېر ښه تولیدات لرو او همدارنګه د حکومت لخوا په ځینې برخو کې د ملاتړي شاهدان یو او د صنایعو ټولنې لخوا وختاً فوقتاً دغه وړاندیزونه د موږ د خوا ترسره شوي دي چې هغه برخې چې کولی شي موږ صنعت ته رشد ورکړي په هغه برخو کې مې د حکومت لوري ته ځانګړي وړاندیزونه ترسره کړي دي او همدارنګه دا خبره تل حکومت هم کوي چې موږ باید پانګوال جذب کړو او دلته خارجي پانګوال راشي او دلته داخلي پانګوال هم پانګونه وکړي. هغه لازم فرصتونه مهم دي چې باید هغوی ته دوی مساعد کړي د ځمکې ورکړې او د کافي انرژي د برېښنا شتون او همدارنګه د حمایوي تعرفو شتون او همدارنګه د سبسایډي ورکړې په بعضې بخشونو کې او برخو کې. نو په ټوله کې ووایو چې دغه مسیر چې کوم اوس پیل شوی ده او د یو صنعتي افغانستان پر لور د ټولو خواو څخه هم د خلکو هم د حکومت هم د خپل خصوصي سکتور چې صنعتکاران دي او پانګوال دي په دغه هوډ دا پیل شوی ده او په دې هیله چې انشاءالله موږ په آینده کې ډېر ښه تولیدات ولرو افغانستان. اعظمي صاحب موږ په تېرو کلونو کې واردات ډېر زیات درلودل نسبت صادراتو څخه. صادرات مو به نهایت زیات کم وله او دلته موږ ضرورت هم زیات وله موږ د نور هیوادونو څخه راغله. اوس هم واردات لرو د نور هیوادونو څخه. څنګه ارزوئ د کورنیو تولیداتو په زیاتېدو سره او د پانګوالو په مینې او علاقې سره او همداراز دلته د شرکتونو په زیاتېدو سره دغه واردات کم شوي دي که نه اوس هم خلک کوشش کوي چې د نور هیوادونو نه واردات ولري؟ مونږ دغه تیر کلونو کې متاسفانه یو کاذب اقتصاد مونږ درلوده چې هغه بنسټ د خارجي کومکونو او خارجي قوتونو چې اکثره دغه بزنسونه دلته ایجاد شوي هم په دوی باندې تړلي وو که ترانسپورتي کار وو که
نور لوجستیکي کار و. نو 2014 کال چې کله راورسېده او د خارجي قوتونه ووتل نو یو بیکاري رامنځته شوله چې حتی تاثیرات تر اوسه پورې موږ ګورو. متاسفانه په همدغه کلونو کې د وارداتو کچه هم 95% نه پورته وه او دا اوس هم هغه دقیق ارقام خو زه خپله نه لرم خو ویل کېږي چې د 15% نه پورته واردات موږ لرو. نو دغه واردات طبعا چې هغه تجارتي بیلانس د یو ملک کې چې واردات په دغه حد وي نو دا د دغه ښکارندویي کوي چې د ملک اقتصاد ډېر بد وضعیت باندې ده او ډېر خراب وضعیت باندې ده. یوازې دغه تجارتي بیلانس هغه وخت سمېدلی سي چې کله موږ صادراتو خواته لاړ شو او صادرات ولرو او بعضې اقلام چې موږ ملي صنایع دي لکه غالۍ دي او وچه میوه ده او همدارنګه تازه میوه ده تر یو حده پورې دا صادریږي. موږ صادرات اوس واردات زیات لرو عظیمي صاحب، یعنې د پخوا پرتله باندې ډېر زیات شوي دي. اوس ستا په سپان باندې چې تر 15 اتیا پورې اوس هم موږ د نورو هېوادونو واردات لرو، ولې علت یې څه دی؟ که څه هم موږ شرکتونه ښه شوي دي، اوس د چا خبره واردات ښه لرو، خلک د خپلو کورنیو تولیداتو نه یعنې کمپاین ورته شوی زیات استفاده کوي، بیا هم موږ واردات 80% لرو. ولې دغه خبرو ته زه راتلم چې موږ اکثره اقلامو کې دا اوس یعنی خودکفایي حالت ته رسېدلي وو په تولید کې دننه، خو متاسفانه د حکومت هغه چارواکي چې په دغه سکټوري وزارتونو کې دي او هغه بخشونو کې دوی دي چې کولی شي صنعت دوی حمایت کړي او سپورټ کړي، هغوی تر اوسه پورې نه دي پوه شوي چې دلته څه تولیدات دي. دغه یو غټه تشه ده چې حتی زموږ وزیر د سوداګرۍ یا د تجارت وزیر هغه په ده تر اوسه نه ده پوه چې په افغانستان کې څه شی جوړېږي یا څه شی تولیدېږي. نو همدارنګه هغه ارشد مامورین چې په دغه سکټوري وزارتونو او بخشونو کې دي نو په کافي اندازه تولیدات اوس شروع شوي دي او دغه به 15 کاله نور د وارداتو په مخنیوي کې به ډېر غټ تاثیر ولري. زه به یو مثال تاسو د سکټوري مثال درکم د وسپنو د ویلې کولو بخش چې ده مونږ په زرهاو ټنونو سیخي ګول او دغه وسپنیز آلات مونږ د بهر نه راتلل او د دغو په وارداتو کې اوس ډېر غټ تغییر راغلی ده، یعنې هغه ګراف کم سوی ده، حتی مارکیټ کې هغه رقابت منځته راغلی او نرخ هم په ښه نرخ باندې او په ښه کیفیت باندې داخلي تولیدات شته دي. نو همدارنګه که هر بخش مونږ دلته ټارګیټ کړو او حکومت لخوا دته توجه وسي او داخلي صنایع حمایت شي، په خپله د وارداتو مخه نیول کېږي. کله چې یو پانګوال دلته فابریکه جوړوي او یو کارخونه جوړوي هغه سره ډېر خلک مصروفېږي او کار کوي او اقتصاد وده کوي، نو هغه تاجر چې بیا دغه بالمثل مال واردوي نو هغه ته بیا ګټه نه کوي په دا چې په بازار کې داخلي تولید راغلی په ښه کیفیت او په ښه قیمت، نو طبعا مستهلکین یا پیرودونکي د داخلي تولید څخه ګټه اخلي. اوس د پیرودونکي راته وایه سنې د پیرودونکي چې پیرودونکي څنګه دي؟ آیا د داخلي د خارجي محصولات څخه زیات استفاده کوي که د داخلي محصولات څخه زیات استفاده کوي؟ ډېر د ویاړ ځای ده چې خپله افغانان پر مجموع کې یعنې په خپل داخلي تولیداتو مین خلک دي. په دې څو کلونو کې ورته کمپاین هم وشو؟ کمپاین هم شوی ده، یعنې واقعا تاسې ولیدل چې د پاکستان لاره وتړل سوله یو څه موده مخکې، حتی د یو میاشت لپاره وتړل سوله. موږ د غذایي موادو نرخ برعکس دنه چې پورته لاړ شي او خلکو دا انګېرنه لرله چې دا لارې وتړل شي او دلته به قیمتي راشي، نور هم په اکثر اقلامو کې موږ دغه نرخونه راټیټ شول. یعنې دا د دغه ښکارندویي کوي چې په راس کې حکومت نه باید مننه وکړو چې هغه لارې پرانېستلې او موږ متکي پر یو بندر نه شولو او دلته دننه هم ظرفیت موجود و چې خپل خلکو ته تولیدات وړاندې کړي او همدارنګه د خلکو حمایت، یعنې که بې کیفیته تولید هم و خلکو ترې حمایت کړی ده او موږ منندوی یو. د دې لارې په بندېدو سره موږ ته هېڅ زیان ونه رسېد او لا هم خلک دې ته وهڅېدل خلکو کمپاین وکړه تر څو د خپلو داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. تاسې که آمار وګورئ د پاکستان د سوداګرۍ د خونې او د هغوی د ورته وزارتونو هغه د بزنس کچه یا هغه د تجارت کچه چې دوی د افغانستان سره لرله دا د پخوا په پرتله 80% کمه شوې ده، برعکس د ایران خوانه او د منځنۍ اسیا هېوادونو څخه دغه روابط نور هم زیات شوي دي او تجارتي سطوط زیات شوي دي. نو دا په خپله د خلکو د پاکستان د خصوصي سکتور د تجاران دوی ورغلي و حکومت ته چې تاسې دا لارې د هغوی فشار و، پخوا به که لاره بندېدله د موږ د خوا نه به فشار و چې موږ دلته د موادو کمښت سره مخامخ یو. خو
دا ځلې د خپله د پاکستاني پانګوالو د خصوصي سکتور د هغوی د خوا نه دا فشار په حکومت باندې و چې دا لارې پرانیزئ چې زمونږ هلته تولید افغاني مارکیټونو ته نه رسیږي او حتی منځنۍ اسیا ته نه رسیږي. نو دا یو ښه ګام و چې په راز کې زه بیا یادونه کوم چې حکومت نه باید ځانګړې مننه وکړو چې دغه متبادل لارې پرانیستلې د هند د چابهار لار، همدارنګه د یقیني بندر او د ترکمنستان لار او همدارنګه د زوړ ابریشم لار باندې کار کول. نو دغه په مجموع کې د ترکی سره هم کوم بندر پرانیزي او دلته خبرې روانې دي. بالکل. نو دا په مجموع کې یعنی هغه کارونه و چې خپله د یو خوا نه خلکو هم د داخلي تولیداتو څخه حمایت وکړو، حکومت په راز کې هغه فرصتونه ورته برابر کړل او پانګوال هم تشویق شول چې دوی هم نور په خپل خاوره کې پانګونه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ناظمي صاحب چې زموږ بلنه ومنله او په دې هیله یم چې نور هم کار وشي تر څو د خپلو کورنیو تولیداتو څخه زیات استفاده وشي، تر څو موږ واردات دومره ونه لرو خو زموږ صادرات باید زیات واوسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ عزیزي صاحب. د افغانستان د صنایع ټولنې اجرایي رئیس او همداراز محمد کریم اعظمي را سره مېلمه و. ډېره مننه له تاسو څخه هم چې تر دې دمه مو را سره ملتیا وکړله. تر سبا پورې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. تاسو پاک الله سپارم، ښه وختونه ولرئ. اللهم